بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو د لینکس شپارسمه ویډیو تم لکه تیره ورځې مو تاسو خبره دی یو لینک کارت ته آی پی ادرس زو ټرمینل ته او په دې ټرمینلز کې نورو خبرو تاسو کچیرته تا دغه لینکس په ویمویر کې د انسټال کړی نه وي ویمویر کې د انسټال کړی نه خو فزیکل د انسټال کړی او تاسو سره په انوایرمنت کې ډي ایچ سی پی هم موجود دی ته غواړې چې د ډي ایچ سی پی نه ځان ته چې د آی پی ادرس واخلي اټومیټکس یو خدا څه ده چې هغه یې هم درته کلیک وکړه سیسټم ایډرنیټ څه شو ښه وی پی انس کنفیګر وی پی انس دا سم تللی شي ایډیټس آی پی ورژن 4 او دا څه شی والی هغه سم درته آی پی راځي خو ته وایې چې نه د ډي ایچ سی پي نه ماته آی پی راشي اټومیټکس د ډي ایچ سی پي لخوا نو د هغې دپاره ډي ایچ سی ډي ایچ نه مطلب ډي ایچ سی پي ده یعنې سی پي پکې نه لیکل کېږي کلینټ او بیا به څه ورته وایي چې ایډرنیټ زیرو یعنې ځان ته آی پي خپله چې دی د ډي ایچ سی پي نه څوکه واخلي اوس خیر خو نشته دی خو بیا زه دی نه بعد په همدې طریقه زه دې نه بعد چې دی غواړم چې ترو ټرمینل کې یم خو غواړم چې دغه لینک کارت اوپن کړم خو جی وای دې لارم جی وایس یعنی څه ورته ولیکه چې سیسټم هایپن کنفیګ هایپن نیټورک نه غلط ځای کې ولاړ یو کمانډس زموږ نه لږ مس شوی هلته سیسټم هم غلط دی څه به ورته ولیکي چې سیسټم هایپن کنفیګ هایپن نیټورک نه بعد دلته ما څه نه پوښتنه کوي ډیوایس کنفیګریشن که ډي ان ایس کنفیګریشن ډیوایس انټر کوي لینک کارت هم څه په نامه ده ایډرنیټ دی انټر یې لینک کارت نوم څه دی که لینک کارت نوم یې چینج کولی چینج کولی هم شي صحیح ډیوایس دغه ایډرنیټ په دې بل شي ورته که چیرې سټاریکس وي ګوره مخکې سټاریکس یعنی ډي سی پي نه خپله پورته کړه که زه سپیس بټن ووهم نو دلته کولی شم چې خپله آی پي پکې واچوم لکه 10.1 سبنیټ ماسک ډیفالټ ګیټوے پرایمري ډي ان ایس ضرورت دغه بل نشته بیا څه ورته ووایم څه شی ډي ان ایس وي بیا به هغه ماچ خو که وایي چې ډي سی پي نه پورته کړي نو بیا دلته څه کوي سټاریکس سپیس بټن خپله خپله سټاریک راځي اوکې بیا راځم اوکې یعنې سیو او بیا سیو کویټ واټرز پوه شو مشکل خو نشته زه دې نه بعد په همدې طریقه یعنې هایپن ای ټي سی init ډاټ ډي نیټورک غواړم چې دا سټاپ لینک کارت څه وکړم سټاپ فکر دی یو ځل مخکې مونږ ویله سټاپ ورډز نو د هغې دپاره ورته وایو چې سټاپس څه شی شو سټاپ
یعنی بند شو کچیری غواړي چې آپ کې یعنی بند کې آپ سټاپ هم لیکلی شي آپ هم لیکلی شي صحیح کچیر ته غواړي چې بیرته آن کې نو اول به داسې لیکي ورته آن او بیا به څه شی ورته لیکي چې اسټار چې آپ کې بیا آی پی ختمه کنه مشکل خو نشته پوه شو زه دې نه بعد په همدې طریقه هغې لزو سټیټ نه مطلب حالت سټیټس حالت وای هم چې د 0 بای 0 پورته کړه و هم چې د شه ده دام دې اکټیو ده او لوپ بیک دم څه شه ده د کتلو د پاره نو اف کنفیګ دا څنګه کولای شي صحیح و په همدې طریقه یو بل طریقه هم آی پی ا ډبل ډی شو صحیح شو دا اوس خپل آی پی خی د ډینس د چک کولو د پاره چې زموږ ډینس کار کوي او کنه ډینس می کار کوي او کنه کوي کیٹ سپیس او ای ټی سی او بیا په دې طریقه resolve dot comes طریقه نو اوس ډینس مینس موږ اسم کار نه کوي صحیح خو کچېری راشو دلته دا غي کو نو ډینس موږ شو صحیح شو مشکل خو نشته نو راځو دې نه بعد چې کولو د پاره دی یو ویب سایټ د یو ویب سایټ داغه آی پی لیدلز چې دی ویب سایټ شاته چې د کوم آی پی ان دي لینکس نو څو ورته وایي چې ډاګ اوس خیر ویمویر کې د نت مټ نشته ده کا فزیکل د دا انسټال کړی وي کا فزیکل د دا شي کړی وي انسټال کړی وي نو بیا به سلی کې ډاګ او بیا www ضرورت هم نشته نو بیا google.com نو کولای شي چې معلوم کې چې د ګوګل شاته کوم آی پی ان کوس خو نشو کولای چې ما خو د مخ کې استاد دا not phones دغه چې دی اوس لینکس موږ په یو اس بي کې بوټیبل جوړول شو د دې بوټیبل دغه بل د سافټویر بیل دی کنه نه په دغه باندې او بلم چې د موږ سره بلم چې د یو خو موږ سره ډک شو صحیح او بیا google.com صحیح بل چې د ټریبل شوټس یا لیدنه چې د دې ځنه تر اغه پوری څومره مسافه ده google پور نو بیا ورته بسلی کې ترسار آوټ او بیا څه شي ګوګل آفرین چې ځانه کې یعنی ترسار آوټ او بیا google.com د دې خو نشته د دې چې موږ سره پورا معلومات ورکړي چې زموږ ریکوست زم موډم د موډم نه بعد افغان ټیلیکم نه بعد پاکستان پی ټی ایس ال تم دا ټول لارې راخي صحیح بل چې د راوټ په واسطه تعالی خی چې ستا ګیټ وې آی پی سی شس مشکل خو نشته پوه شوي بل چې د موږ سره په همدې طریقه ام آی و هایپان ټول د دې په واسطه له خوخی چې آیا ستا لینک کارت یا ستا په دې پی سی کې لینک کارت شته او نشته کله لینک کارت شته نو دلته موږ څه شي دلته ګوره خیم ته زیرو ویمویر ګول دا یو لینک کارت نشته بګي یعنی ګوره موږ ته یو نور نشته صحیح شو یعنی دا موږ سره د خپل د لینک کارت په حق لا معلومات چې آی پی ون څنګه ورکه و په همدې طریقه آی پی څنګه چک کې و په همدې طریقه څنګه ډي سی بي کې او څنګه واپس راغلی